فخد پختونخوا په نګتون یما پختون یما خاورې به مې وای چې پختون یما پختون یما فخد پختونخوا. د ډاکټر خان توري یعنی خپلواک پښتونستان بنسټګر ډاکټر خان بابا ته په درنښت باندې د خپل وجیرې ته په راتګ باندې هرکلی وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپلواک پښتونستان غږ خو ناره د هر پښتون ده. خپلواک پښتونستان غږ خو ناره د هر پښتون ده. حیران یم چې دا ولې پرې خوله ټپه د پښتون ده او پښتونه بوزدلي پرېږده په جار دا ناره وکړه. پښتونه بوزدلي پرېږده په جار دا ناره وکړه. امو ته راباسینه خاوره برخه د پښتون ده. خپل حق به د اغیارو نه تپوس کوو، ملګرو د خپل حق به د اغیارو نه تپوس کوو، په دم په دلاسه لکه د رور به یې اخلو. خو دا هم درته ویم چې پرېښودل به پکې نه وي، خو دا هم درته ویم چې پرېښودل به پکې نه وي، او که ونه شوه په خوښه نو په زور به یې اخلو. د خپلواک پښتونستان غورځنګ دغه غوښته ده چې زمونږ کومه اصلي پېژندګلو ده چې زه نن هم پښتون یم، زما پلار نیکه 100 کاله مخکې پښتانه وو، 1500 کاله مخکې پښتانه وو، 1000 کاله مخکې پښتانه وو. زما اصل پېژندګلو دغه ده. نو زما په شناختي کارت کې، زما په پاسپورټ کې او زما چې څومره سرکاري کاغذونه دي په دې کې دی پښتون ټکي ولیکي شي چې موږ د ورکېدو نه بچ شو. ټوپک ټوپک وطن لمې سینګارو کې راپاسې، خبرې سو د امن د معیارو کې راپاسې، د ظلم مخنیوي وکې ملګري د مظلوم شي، د هر ظالم په سر باندې گزارو کې راپاسې. دا ادارتي نظام چې دی ګوره یوازې په موږ انسانانو کې الله تعالی نه دی اچولی، دا د کائنات په هر مخلوق کې دی دا ادارتي نظام. هغه هر قوم ته به هغه د اواز هوا مارغه دي کنه مارغان دي هغوی کې وګورئ دا هر قوم بخپله ژبه وي، د هغوی بخپله جامه وي، د هغوی بخپلې قبیلې وي، د هغوی به خپله وینه وي، خپل رګ وي، خپل ډي ان اے به وي.